علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. ملګرو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېر په زړه پورې خوندور او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شئ چې موږ او تاسو د فیسبوک آی ډي رجسټر کړو. لکه څه ډول چې تاسو ته دا شین ټیک د موبایل سکرین باندې ښکاري، دغه ټیک موږ او تاسو څنګه د فیسبوک آی ډي په پروفایل باندې اډ کولی شو. نو ملګرو، ډېره مهمه ویډیو ده، ویډیو مخکې له ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو، خو مخکې دوستانو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو. دوستانو، اوس به تاسو دغه فیسبوک چې دی، لومړی به تاسو فیسبوک را خلاص کړئ. ملګرو، تاسو فیسبوک را خلاص کړئ. دوستانو، اوس به تاسو دغه پروفایل چې دی ملګرو، دغه پروفایل باندې په یو ځل تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو د خپل فیسبوک پاڼه لینک را کاپي کړئ. ملګرو، اوس تاسو ته دلته ښکاري چې دغه شین ټیک نشته او انشاءالله دغه موږ او تاسو په دې ویډیو کې اډ کوو. نو ملګرو، لومړی به تاسو لینک له دغه ځای څخه کاپي کړئ، دغه 3 ډاټس چې دي همدلته تاسو کلیک کړئ. دلته ملګرو چې تاسو کلیک وکړئ، لاندې به تاسو راشئ کاپي لینک. اوس به دغه لینک را کاپي کړئ. دغه لینک مو ملګرو چې هر کله را کاپي کړو، اوس به بیک شاته راشئ. ملګرو، اوس به بیک شاته تاسو راشئ. اوس به دوستانو تاسو ته د پورته 3 ډاټس چې دي دا ځای کې ملګرو، دغه 3 ډاټس چې دي همدې نه به دوستانو تاسو اوس کلیک کوئ. بیا به دوستانو تاسو لاندې راشئ، دلته تاسو ته لیکلي دي د ځای هیلپ اینډ سپورټ دې نه دوستانو تاسو کلیک وکړئ. له دې وروسته ملګرو تاسو ته دلته لیکلي دي هیلپ سنټر، همدا هیلپ سنټر باندې به تاسو ملګرو کلیک کوئ. دې ځای باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ یو ځل. دې نه ملګرو چې هر کله تاسو کلیک واخیست، تاسو ته دغه صفحه را واوښتله. اوس به ملګرو دلته تاسو ته د سرچ دی، د ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې بلو. ملګرو، دلته به تاسو ولیکئ BLUE. دوستانو، دا جمله مو چې هر کله ولیکله دا سرچ کړئ. دا مو هر کله ملګرو چې سرچ کړه، تاسو ته دغه دا برخه را واوښتله. دې کې به ملګرو تاسو دغه لومړۍ برخه چې ده ریکویسټ ویریفاید پیج آن فیسبوک، ملګرو تاسو به دې باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. ملګرو، دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ، تاسو به لاندې راشئ. دلته تاسو ته ملګرو لیکلي دي دې ځای کې ملګرو تاسو ته لیکلي فایل آوټ دیس فارم. ملګرو، دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو، اوس په دې ځای چې دی همدا نه به تاسو کلیک وکړئ. دې نه مو هر کله ملګرو چې کلیک واخیسته، دلته تاسو ته 2 برخې راځي. ملګرو، د فیسبوک آی ډي د ویریفای کولو لپاره به تاسو پروفایل انتخابوئ. یو پیج ده او بل پروفایل دی. نو موږ او تاسو ملګرو پیج نه انتخابوو، موږ او تاسو به پروفایل انتخاب کړو. ملګرو، زه پروفایل انتخابوم. ملګرو، اوس دلته تاسو ته لیکلي دي ځکه انټر یور پروفایل لینک. ملګرو، هغه لینک چې تاسو د لومړی کاپي کړه، هغه لینک به تاسو دلته کاپي کړئ. دغه لینک ته ملګرو اوس به زه دا دلته کاپي کړم. دا مو چې هر کله کاپي کړه، دوستانو تاسو ته لاندې لیکلي دي دې ځای کې هغه ډاکومنټ ټایپس. دوستانو، دلته به تاسو کوم اسناد شواهد لرئ، هغه به ورته یادداشت کړئ. زه ملګرو دې باندې یو ځل کلیک کوم. دلته ملګرو موږ ته لیکلي دي پاسپورټ، نیشنل آی ډي کارت، ټیکس فیلینګ، ریسنټ یونټلی بیل. خو ملګرو، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو دلته نیشنل آی ډي کارت چې دی همدغه به ورته انتخاب کړئ. ځکه چې ملګرو موږ او تاسو اکثره دوستان او ملګري چې دي تذکره لري، له نیشنل آی ډي کارت څخه مطلب تذکره ده. نو باید ملګرو موږ او تاسو تذکره ورته انتخاب کړو. دا ما انتخاب کړه تذکره. دوستانو، دغه دی. دلته تاسو ته ښکاري چې موږ تذکره چې ده انتخاب کړې ده ملګرو دلته. اوس دوستانو لاندې دلته لیکلي دي چوز فایل آرټ ډاکومنټ چوز فایل. دوستانو، اوس به دلته تاسو د خپل تذکرې عکس انتخاب کړئ. زه ملګرو دې ځای باندې کلیک کوم او عکس ورته رااخلم، کوم عکس چې تاسو تذکرې څخه وباسلی وي. ملګرو، دغه زما سره د الکترونیکي تذکره عکس دی، دا به دلته پیسټ کړم. دا دی دوستانو زموږ عکس چې دی دلته اډ شو. نو ملګرو، له دې وروسته به تاسو لاندې راځئ. دلته ملګرو تاسو ته لیکلي دي کجوټري. تاسو به یوه برخه ورته انتخاب کړئ چې تاسو کومه برخه مسلکي کسون یئ، تاسو کومه برخه کې کار کوئ، د هغې مربوطه معلومات به تاسو دلته ورته ولیکئ. زه ملګرو دې باندې کلیک کوم. دې نه مو هر کله دوستانو چې کلیک وکړه، دلته تاسو ته میډیا، نیوز میډیا، خبرونو برخه لیکلې، سپورټ برخه لیکلې ده ملګرو. ډېرې برخې ملګرو تاسو ته دلته لیکلي دي. خو مهمه خبره ملګرو دا ده چې تاسو به دلته سپورټ ورته انتخاب کړئ. تاسو چې هره برخه انتخابوئ، خو زه سپورټ انتخابوم. د دوهمه برخه چې ده ملګرو، زه دغه سپورټ چې ده دا ورته انتخابوم.
ملګرو دا به انتخاب کړئ. له هغه وروسته تاسو ته دوستانو دلته لیکلي دي دې ځای کې ملګرو تاسو ته دلته لیکلي country again ملګرو تاسو به دلته د خپل هېواد نوم ولیکئ. زه ورته لیکم ملګرو چې افغانستان. دوستانو ما افغانستان ولیکلو. اوس دوستانو له دې څخه لاندې راځو. دوستانو دلته اوس تاسو ته لیکلي دي دې ځای کې دوستانو AdSense optional ملګرو له دې ځای څخه به تېر شئ او له دغه ځای څخه به تېر شئ. دا ځکه دا optional دی دا مهم نه دی چې تاسو یې ډک کړئ. نو که تاسو یې ډکوئ خپله خوښه مو ده خو مهم نه دی چې تاسو یې ډک کړئ او د هغه د پیج د رجسټر کولو لپاره هم زیات مهم نه دی. نو ملګرو لاندې تاسو ته 5 لینکونو برخه درکړې. لومړی لینک، دوهم لینک، دریم، څلورم، پنځم. دلته ملګرو تاسو 5 لینکونه پیسټ کوئ. دلته تاسو ته لیکلي up to 5 articles ملګرو مطلب یې دا شی دی چې تاسو باید 5 لینکونه پیسټ کړئ. 5 څخه زیات نه وي او له 3 څخه کم نه وي. یعنې مطلب له 3 څخه به تاسو کم لینکونه نه پیسټ کوئ دلته او له 5 څخه به زیات نه انتخابوئ. که 3 انتخابوئ، که 4 انتخابوئ، که 5 انتخابوئ. نو تاسو کولی شئ چې 3 انتخاب کړئ، 5 انتخاب کړئ او 4 انتخاب کړئ. نو ملګرو زه غواړم چې اوس دغلته لینکونه پیسټ کړم. لومړی ملګرو د لومړۍ خانه چې ده دغه دوستانو زه د فیسبوک پاڼې لینک انتخابوم او لومړی به فیسبوک لینک وبخښئ دوستانو زه به فیسبوک لینک دلته انتخاب کړم دوستانو. فیسبوک لینک چې دی ملګرو زه به یې راواخلم. ملګرو د دې لپاره چې تاسو دغه لینکونه یو ځای ته کاپي کړي وي تاسو سمسنګ نوټس که دا ټول لینکونه یو ځای واچوئ تر څو تاسو په اسانۍ سره کاپي کړئ. زه به ملګرو دا له دې ځای څخه یو ځل دا را کاپي کړم او دا به کاپي کړم هلته به یې پیسټ کړم. ملګرو دا به اوس دلته تاسو پیسټ کړئ. دا دی ما پیسټ کړم. دوهم لینک چې دی ملګرو دې ځای کې زه به اوس دلته د انسټاګرام لینک پیسټ کړم. انسټاګرام لینک به هم دوستانو له دې ځای څخه زه راواخلم. تاسو په یو ځای کې دا ټول لینکونه درته کاپي کړئ تر څو دا خبره تاسو لپاره لا هم اسانه شي. بیا به دا کاپي کړم دوستانو هلته به یې پیسټ کړم. دا مو دوستانو چې هر کله پیسټ کړه دا دریم لینک چې دی دې ځای کې ملګرو زه د ټلګرام چینل لینک چې دی دا به هم دلته پیسټ کړم. دا به له دې ځای څخه راواخلم او هلته به یې پیسټ کړم. دوستانو دا به داسې کاپي کړئ او هلته به یې پیسټ کړئ. ملګرو دا به هم پیسټ کړئ. دې ځای کې ملګرو زما سره خو 5 لینکونه دي. که تاسو 3 لینکونه هم غواړئ بس دی 3 تاسو چې ورکړئ کافي دي. خو زما سره 5 لینکونه شته زه به 5 ورکړم تاسو لپاره. دریم څلورم لینک چې دی ملګرو زه به د واتساپ چینل لینک هم راواخلم. واتساپ چینل لینک چې دی ملګرو دا هم راواخیسته او دا به هم کاپي کړم. دوستانو دا چې هر کله کاپي کړو څلورم لینک چې دی وبخښئ دوستانو 5م لینک دلته به زه د یوټیوب لینک انتخاب کړم ځکه چې زه یوټیوب چینل لرم او دا به ورته انتخاب کړم. دوستانو دا مو چې هر کله وبخښئ دوستانو دا مو هر کله چې کاپي کړه او دلته به یې پیسټ کړئ. د ملګرو له دې وروسته چې تاسو 5 یا 3 لینکونه دلته کاپي کړه یا پیسټ مو کړلو د هغې وروسته دوستانو تاسو ته لاندې یوه برخه راځي دې ځای کې سینډ. اوس به تاسو په سینډ باندې کلیک کوئ. ملګرو سینډ باندې مو چې کلیک وکړه د موږ غوښتنه د اجرا کېدو په حال کې دا ډېر زر تر زره به موږ غوښتنه اجرا سي او موږ ته به میسج راځي. لږ صبر کوو ملګرو چې موږ ته میسج راشي. صبر کوو دوستانو تر څو موږ ته میسج راشي. ملګرو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک آی ډي ویریفای کړئ. دا د ملګرو زموږ غوښتنه دا ترسره شوه. اوس ملګرو دا خو زموږ سیټینګ و چې د فیسبوک برخه کې موږ او تاسو د ویریفیکیشن په برخه کې کوم سیټینګ مهم سیټینګ و همدا سیټینګ و چې ترسره شو. اوس ملګرو تاسو ته که دلته تاسو ریفریش کوئ هر څومره تاسو ته دغه شین ټیک چې دی دا نه ښکاري. دلته ملګرو تاسو ته شین ټیک نه ښکاري دې ځای کې وبخښئ دوستانو دې ځای کې ملګرو تاسو ته د شین ټیک چې دی همدې ځای کې دا تاسو ته نه ښکاري. اوس مو ملګرو له دې څخه لاندې د بیک شاته راشئ او دلته به تاسو نوټیفیکیشن برخه چې ده دوستانو دغه د نوټیفیکیشن برخه چې ده ملګرو دې باندې یو ځل کلیک وکړئ. دې نه مو هر کله دوستانو چې کلیک وکړه تاسو ته دلته دوه برخې راځي ملګرو. یو نوی میسج تاسو ته د فیسبوک لخوا درکول کېږي. دا د ملګرو دغه میسج تاسو ته فیسبوک لخوا درکړل شوی دی. دلته تاسو ته لیکلی دي دوستانو چې جسټ نو همدا میسج موږ ته په الحال د فیسبوک کمپنۍ راکړی دی. ملګرو دې نه مو چې هر کله کلیک وکړ دلته تاسو ډېر معلومات هم لیکل شوي دي دې ځای کې. خو ملګرو دا معلومات تاسو سم ډول ولولئ
او تاسو ته ملګرو دلته لیکلي دي چې موږ یې تاسو غوښتنه په 30 ورځو کې څېړو او 30 ورځو څخه وروسته موږ تاسو ته میسیج کوو. نو ملګرو دلته تاسو ته لیکلي دي دې ځای کې 30 ډې. ملګرو 30 ورځو په جریان کې د کومه غوښتنه چې ده د فیسبوک کمپنۍ څخه ترسره کېږي او زموږ غوښتنه زموږ معلومات دوی څېړي او هغه وروسته موږ ته بیا هم خبره ورکوي. ملګرو په دې طریقه باندې موږ او تاسو کولی شو چې فیسبوک د کوم شي ټیک چې دی دا موږ او تاسو په دې ډول ترسره کولی شو. ملګرو دا ویډیو چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د فیسبوک پیج ویریفای کړو یا یې رجسټر کړو. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک پیج ویریفای کړئ. نو ملګرو ویډیو ډېره مهم او ضروري ویډیو ده او حتما یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او په وروستیو کې بیا هم هیله کوو چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر خپلو ملګرو هم ورسوئ. تر بیا داسې ویډیو پورې ما هلال خوستی ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای پامان. ډېره مننه.